غوسه له ذهن سره څه تړاو لري؟ ډاکټر جان صاحب د دې پوښتنې د ځواب په اړه داسې راته غږېږي. بالکل لکه موږ بالکل دا ټول کار چې کېږي دا په ذهن کې نه کېږي. هغه انسان بار بار د خپل ځان سره په جنګ وي. د غوسې انسان هغه سوچونه چې راځي چې هغه دا ولې وکړل، دا زما دا کړي وو، دا ولې شي ول، دا ټول د ذهن د انالیټیکل مایند په دې وخت کې بند شي، ریاکټیو مایند شروع شي. دغه خبرې چې بار بار کېږي په آینده کې انسان د احساس د غوسې زیاتېږي. که چیرې مونږ کوشش دا وکړو چې مونږ په دې وخت کې مثبت سوچونه راواخلو چې کما چې اول وویل چې دا د هر انسان یو خپله مسله ده چې وایي چې دنیا به داسې وي. کیدای نه شي هر انسان یو ځان ته سوچ لري، یو ځان ته. نو مونږ د نورو خلکو سره د دې په اړه د تلل زده کړو، نو بیا به انشاءالله د مونږ ذهن په ارام وي او زمونږ د کومې بد اغېزې نه به بچو. د خپرونې له مېلمه مو دا هم پوښتلي چې آیا هر ژر غوسه کېدونکی شخص رواني ناروغ دی او که نه دی؟ راځئ ځواب یې په ګډه وګورو. بالکل دی، ځکه چې موږ ناروغ یې ته وایو چې د نورمالو خلکو نه جلا وي. یعنې نورمال سړی باید غوسه نه شي او غوسه باید کنټرول کړي. که غوسه ارام شي باید کنټرول کړي. نو هر هغه انسان چې یا موږ په جسم کې هر هغه شی چې د نورمال نه تجاوز کوي هغه ته موږ ناروغ وایو. بالکل زمونږ د 3-4 کلونه زه وخت خوست ته راځم دلته په طبي خدمت کې مصروف وم، خو د خلک سوسایټي د ماحول چې ګورم دلته په نسبت نورو ځایونه زیاته ده. دوې غټې وجې کېدای شي. یو خو پښتونوالی چې موږ وګورو په دې کې یو غټه خبره ده چې زه مان یم. هغه خبره بیا راځي چې زما د سوچ په مطابق به دا کارونه کېږي، د بل انسان نه. زه مان یم. که چېرې موږ د خپل مانوالی پرېږدو په کور کې ارامتوب راځي، بالکل سړی ارامېږي، خپل ذهن ارامېږي. دویمه خبره زموږ د کم تعلیم. زموږ خلک اکثره تعلیم ریشیو کمه ده. دا سوچ دی کله هم نه دی کړی چې زه د خپله غوسه کنټرول کړم. همیشه په د خپله غوسه باندې خوشحالېږي چې ما فلاني ته داسې خبرې وکړې، دا مې وکړې، زه به نور هم داسې کوم. که چېرې موږ دا احساس بار بار د کنټرول کولی نه ولرو، منفي طرف ته بیایو، نو دا انسان غوسه د اخر د حدودو نه ووځي. چې کله وځي نو موږ هغه مریض سایکیټریسټ ته د اعصابو ډاکټر ته موږ لیږو. د موږ بله یوه خبره ده چې موږ په سوسایټي کې یو غټه مسله ده چې موږ د مدیر په توګه کار کوو، د منیجر په توګه کار کوو. هر یو سړی وایي داسې کار وکړه، داسې کار وکړه. د لیډر په توګه کار نه کوو. یعنې که چېرې موږ لیډر خصوصي د منیجر او په لیډر کې فرق دا دی. لیډر وایي راځئ چې دا کار وکړو، دی مخکې کېږي او شاته خلک د ده نه متاثره کېږي، هغه کار په ښه زړه باندې کوي. باید موږ حکیمت په زړونو وکړو. باید موږ یې د چا په فزیکل یا په کومندنۍ نه وکړو. کله چې موږ د چا په زړونو حکومت کوو د هغې لپاره ښه اخلاق ضرورت دی. نو ښه اخلاق تعریف به زه وکړم چې ښه اخلاق څه ته وایي. موږ اکثره په معاشره کې ښه اخلاق دې ته وایي چې یو سړی راغی ښه ستړي مشت مې ورسره وکړو، بوټونه مې ورته ښه کړل. نه، دې ته نه وایي. دا یو عزت ورکول دي. ښه اخلاق اصلي دې ته وایي چې یو انسان تا سره بد وکړي او ته د هغې بدو بدلې وسم لري او ته یې بیا معاف کړې، نو دې ته څه وایي؟ دې ته ښه اخلاق وایي. نو کله چې ښه اخلاق مونږ بار بار کوو په معاشره کې به د سراونډینګ یعنې د ماحول کې به د غصې هغه احساسات کمیږي. مونږ ډېر د غصې احساسات یو خو مونږ هغه انسان ګولو چې یاره دا ذمهوار دی باید وینې کې، خو په معاشره هم په دې کې داسې رول شته چې هغه انسان دې ته مجبوروي. خو مونږ هغه انسان ته وایو چې ګوره نقصان ستا ډېر دی. کوم سړی چې غصه کېږي د هغې نقصان زیات دی په نسبت د بل. نو ولې دی د بل چې د غلطۍ سازه خپل ځان ته ورکړي.